د ولسي جرګې پخوانی غړی صالح به هره میاشت د جلسې 6.5 په نامه 4.5 میلیونه افغانۍ د ملي امنیت له بودیجې څخه اخیستې. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ورځې زیات راسره په ویډیو کې وګورئ. عبدالستار حسیني په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازي ویلي دي چې امرالله صالح د سهار د 6:30 بجو د جلسې په نامه د امنیت ملي څخه هره میاشت 4.5 میلیونه افغانۍ اخیستې. د جلسې 6.5 په نامه دا پیسې په داسې حال کې اخیستل کېدې چې په دې مهال په کابل کې جنایي جرایم په ځانګړي ډول وسله والې غلاوې په اوج کې وې او د امرالله صالح د یادو جلسو سره بیا هم پکې د پام وړ کموالی رانغی. د پخواني حکومت د چارواکو د فساد دوسیې ورځ تر بلې لا واضح کېږي. تازه په ولسي جرګه کې د فراه خلکو استازي د امرالله صالح د یوه لوی فساد څخه پرده پورته کړې ده. د ولسي جرګې پخوانی غړی صالح به هره میاشت د جلسې 6.5 په نامه 4.5 میلیونه افغانۍ د ملي امنیت له بودیجې څخه اخیستې. دا اوس زموږ د دې وخت خبر. تر دې هم ښې چارې